ما په د مشر دغه یو لفظ ډېر خوند راکوي، وایي خلک وایي په پرلط کې محمود نه غړمبېدی. بسم الله الرحمن الرحیم. څلور میاشتې کښېنستې ولس څوک یې پروا نه لري، څلور میاشتې کښېنستې ولس څوک یې پروا نه لري. دا ریاست د پښتانه سره وفا نه کوي. ډېرې مې وکړلې پر خپل حق باندې دوی ته زارۍ، په یو رقم یې نه مني هر څه زارۍ وخواستې. ډېرې مې وکړلې پر خپل حق باندې دوی ته زارۍ، په یو رقم یې نه مني هر څه زارۍ وخواستې. مشرتي راشي چې یوه لویه جرګه جوړه کړو، بدۍ به هېرې کړو، د هر قوم مشران کښېنوو. سیاست نه کوو، د ټول قام پښتانه راغواړو. دا اڅکزی دی، دا نورزی، دا غبیزی، دا حمیدزی، دا بدنیتۍ ختموو. په دا جرګه کې به د قام ډېر مشران راغواړو، په دا جرګه کې به د قام ډېر مشران راغواړو. اول به ته یې، بیا به ټوله پښتون قام راغواړو. دا ټول به کښېنوو، یوه لویه فیصله به کوي. په مشوره به ټول امیر مشر محمود خان ټاکي. دا ټول به کښېني، یوه لویه فیصله به کوي. په مشوره به ټول امیر مشر محمود خان ټاکي. مشر به بیا جوړ کړي یو څو ډېر زورور بندونه، په دوی به بند د پاکستان کې موټروې روډونه. مشر به جوړ کړي یو څو ډېر زورور بندونه، په دوی به بند د پاکستان کې موټروې روډونه. بیا به یو دم د پښتانه د حق ناره پورته کړو، موږ خپل حق غواړو، که یې ټول پنجابیان ختموو. بیا به یو دم د پښتانه د حق ناره پورته کړو، موږ خپل حق غواړو، که یې ټول پنجابیان ختموو. اول به ګیس کاټوو، بیا مې کوله بندوو، یو پاو سکریپ نه پرېږدو، ټولې اوبه ختموو. اول مې ګیس کاټوو، بیا مې کوله بندوو، یو پاو سکریپ نه پرېږدو، ټولې اوبه کاټوو. بیا به دا ټوله تار راکش کړو، دا اټک نه راوړو، دا دروازه ختموو، دا بدنیتۍ ورکوو، دا به دوستان جوړوو، هلته باډر جوړوو، هلته پاسپورټ جوړوو، بیا اویزې لګوو. کمیجان ټیم کې پر اټک به دا یو کیل پکوو، کمیجان ټیم کې پر اټک به دا یو کیل پکوو، دا مردارخور به د اټک پر لوتم به ځړوو. ټول پښتون سره خوشحاله، بیا به یو کار کوو. چې ټول پښتون سره خوشحاله، بیا به یو کار کوو. د پښتانه باچا به مشر محمود خان دروو. چې ټول پښتون سره خوشحاله، بیا به یو کار کوو. د پښتانه باچا به مشر محمود خان دروو. څومره چې ژوند وي ټول عمر باچایي ورکوو، د انډیا او د ایران سره سیالي پکوو. بیا به پټ پټ په پنجابیانو باندې ځان چیښوو، بیا به پټ پټ په پنجابیانو باندې ځان چیښوو. چې څومره یې موږ تم کړي دوی به درګې تنګوو. په صوفي به موږ د دوی دپاره لست جوړوو. چې څه شهیدان چې یې راکړي دا حساب یې کوو. په صوفي به موږ د دوی دپاره لست جوړوو. څه شهیدان چې یې راکړي دي حساب یې کوو. سمې زهیر به د یوه شهید بدله ورښیي، د یوه شهید بدله به لس پنجابیان راولي. وایي د سرونو سوداګر ورپسې ګرځي، د سرونو سوداګر ورپسې ګرځي. پام به ډېر پر محمود خان کوو یاران. وسلام.